अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زه یم شاهد جان زیب. د خبرو سر ټکي: زموږ د ټیکس نظام کاروبار چلولو ته اجازه نه ورکوي، خو د IMF وعدې به پوره کوو. وزیر اعظم شهباز شریف. PB 45 ضمني انتخابات د مبینه دانلۍ د وجه JFE احتجاجي مظاهرې د بلوچستان اهم لارې بندې شوې. د خبرو تفصیل: زموږ د ټیکس نظام کاروبار چلولو ته اجازه نه ورکوي، خو د IMF سره شوې وعدې به پوره کوو. وزیر اعظم شهباز شریف اقرار کړی چې موجوده ټیکس نظام کاروبار چلولو سرمایه‌کارۍ ته مشکلات پیدا کوي، خو پاکستان د IMF پروګرام سره کړي وعدې به پوره کول ضروري وي. پاکستان سټاک ایکسچینج کې یو تقریب ته په وینا کې وزیر اعظم ویل چې ملک د اقتصاد ترقۍ سفر شروع شوی دی. اوس به کوشش وشي چې معیشت د بوم اینډ بس چکرو دورو نه وساتل شي. هغه کاروباري ټولنې ته مشوره ورکړه چې راشئ کینې مشوره راکړئ چې څنګه ګروت مضبوطېدی شي. وزیر اعظم ویل چې موجوده ټیکس نظام کاروبار لپاره خنډ دی، خو د IMF سره کړي لوظونه پوره کول ضروري دي. شهباز شریف زیاته کړه چې سود شرح 13% ته راکم شوی دی. امید دی چې دا نور هم کم شي او 6% ته راورسیږي تر څو د برآمداتو باندې مبني ګروت ته وعده ورکړل شي. هغه د ملک قدرتي وسایلو نه د ګټې اخیستنې نوي صنعتونو شروع کولو ضرورت باندې زور وکړ تر څو خلکو ته روزګار موقع برابره شي. وزیر اعظم ویل چې حکومت د اقتصاد او سرمایه‌کارۍ د ترقۍ لپاره د هر قسم د مرستې لپاره تیار دی. PB 45 ضمني انتخابات د مبینه دانلۍ باندې JFE احتجاجي مظاهرې د بلوچستان اهم لارې بندې شوې. د بلوچستان اسمبلی حلقې PB 45 کوئټه 8 ضمني انتخابات کې د مبینه دانلۍ په خلاف جمعیت علماء اسلام فی کارکنانو په مختلفو ښارونو کې دھرنې وکړې او اهم لارې بندې کړې. JI کارکنانو د مسلم باغ په علاقه کې د N50 لویه لاره هم بنده کړې چې دې وجه د بلوچستان خیبر پښتونخوا پنجاب ترمنځ تګ راتګ معطله شوې. د کوزب ټاپ علاقه کې مظاهرې د وجه کوئټه چمن لویه لاره هم تړل شوې ده. په قلعه عبدالله کې سید حمید کراز، په پشین کې یارو پل او په لورېلای کې د مظاهرو د وجه DG خان N70 لویه لاره بنده شوې ده. د بولان په علاقه کې د دھرنې د وجه N65 سبي سکر لویه لاره متاثر شوې. د کوئټه کراچۍ ملي لویه لاره د بوانۍ او کوشک په علاقه کې هم تړل شوې ده. JFE د ضمني انتخاباتو د نتیجو په خلاف مظاهره وکړه. د حلقې 15 پولینګ سټیشنو کې د سپریم کورټ په حکم بیا ټاکنې وشوې چې په دې کې د پیپل پارټي امیدوار علي مدجتک بریالي اعلان وشو. جمعیت علماء اسلام امیدوار عثمان پرکاني د نتیجو بدلولو تورونه ولګول. اعتراض یې وکړ حکامو مطابق د مظاهره کوونکو سره مذاکرات روان دي تر څو د بندو لار مشکلات حل شي. د مظاهرو د وجه مسافر سختو مشکلاتو سره مخ دي او متعلقه ادارې کوشش کوي چې زر تر زر لارې خلاصې شي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.